که مو د خپل ژوند په مقصد باندې ځان پوه که سر مو په خلاص که یو خو به د خپل ژوند نه خوند واخلی او بل به د هغه مقصد دپاره چې الله رب العزت را لېږلي یاستئ هغه به هم لاسته راوړئ چې هغه خدمتونه دي مرستې دي هغه د خدای د مخلوق خدمت دی چې باید موږ او تاسې وکړو ځکه چې په موږ او تاسې باندې فرض دی او ټوله سیمه ټوله کورنۍ ټول ولس به مو د فساد نه خلاص وي فسادونه او د هغې پیل د همدې نه دی چې خپل حق غواړم خو د بل حق نه منم بل د مرا سره مرستې کوي خو زه احسان هم نه منم او زه ورسره مرسته هم نه کوم عزیزانو خویندو ورونو د ټول انسانیت په موږ او تاسې باندې حق دی او همدې ته خدای پاک را لېږلي یو او حق دا نه دی چې ته ورسره پنډې پیسې او یا غلې او خوراکونه مرستې وکړه بلکې ستا په لاس کې چې هیڅ نه وي هغه ښه اخلاق ستا خندا ستا مینه په مشرانو باندې د هغوی قدر د هغوی احترام په کشرانو باندې مینه او شفقت دا په موږ او تاسې باندې فرض دی که یې نه کوو خدای ته به جواب ورکوو دا نه چې بس زه یم که زه نه وی ولس به نه وی کورنۍ به نه وی او بس همدازه یم چې کار جوړ دی الله مو ښاد و آباد لره راځئ چې خپل ژوند ته متوجه شو اخرت هم په خپله جوړیږي